السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مستنه کړی دی چې دلته په سعودي کې یم. ډېر مو زړه تنګېږي، ډېر مو زړه خفګان کوي، نه خوشحاله کېږو. نو که داسې یو شی راوښیاست، الله دې زړه خوشحاله کړه، الله دې زموږ سره زړونه خوشحاله کړه. د سعد رافن مبارک څخه یو روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دعوت ذنون، د ذنون علیه السلام دعا چې د ماهي په نس کې و، هغه هلته ډېر غمجن و او ډېر په د مځکې څخه په دریاب ننوتی، په دریاب کې بیا د ماهي په نس کې و. نو ده به دا دعا کوله لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې څوک دا دعا نه کوي؟ یو مسلمان الله به دعا هم قبوله کړي، له غمو له تکالیفو به هم خلاص کړي. نو محترمه دغه دعا ډېره وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او دغه رنګه یو صحابي د انصارو څخه چې هغه ابو امامه رضی الله عنه نومېدی، یو وخت په مسجد نبوي کې و، په غیر وقت صلات د لمانځه ټیم نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا امامه څه کوې چې په مسجد کې د لمانځه ټیم نه دی او ته په مسجد کې ناست یې؟ وایي ده مبارک ورته ویل فقاله هموم، غمو دلته کښېنولی یم او پورو دلته کښېنولی یم، غمجن هم یم، پورونه مو راباندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا داسې کلمات یې در وښیم؟ یو څوک یې نه وایي چې ووایي الله بې قرض مه ادا کړي، غمونه بې هم لرې کړي. ټول یا رسول الله راویښه، هغو ته چې سهار راکښېنې او چې ماښام بېدېږې دا دعا وایه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نو ابي امامه راته وایي ففعلت ذلك، ما دا عمل شروع کړي، فذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني، زما پورونه یې هم ټول را ادا کړل. او دغه رنګه سنن ابي داود ته عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لزم الاستغفار، که چا استغفار همیشه وایي جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، د هر غمه به الله خلاص کړي او د هر تنګسۍ به الله خلاص کړي، ورزقه من حيث لا يحتسب، د داسې لارې څخه به رزق ورکړي ده به زړه ته نه ولېږي دا له کومې خوا راغی، له کومې خوا څخه دا رزق راته راغی. سعادة الدارين في صلاة على سيد الكونين د شیخ یوسف بن اسماعیل النبهاني رحمت الله علیه کتاب دی، صفحات 580 کې. نو محترمه دغه نسخې موږ تجربه کړې هم دي، د واقعیت د تنګسۍ په حالت کې زړه خوشحاله کوي. دا نسخې مقرر یې کړه، دغه دعاوې الله جل جلاله به دې زړه ته سکون ورکړي، زړه به دې خوشحاله شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.